زه د شهید پروفیسور ابراهیم ارمان ویني هغه الفاظ تاسو ته تکرارا وایم چې تاسو به د ده د خولې نه اورېدلي وي د هغه په الفاظو شروع کومه شهید ارمان ویني به وایي چې میوینې که په قصد کوې شیطانه منافقه میوینې که په قصد کوې شیطانه منافقه زه مړ کېږمه ته چوپ یې شیطانه منافقه شهید ویني زه انسان نه یم که ستا د مشرۍ حقوق کې فرق دی زه انسان نه یم که ستا د مشرۍ حقوق کې فرق دی بل انسان ګڼي ما نه ګڼي شیطانه منافقه بیا ویل د ځوانانو اتلانو د ښارونو قاتل ته یې پنجاب ته وایي ریاست دهشتګردي ته وایي د ځوانانو اتلانو د ښارونو قاتل ته یې ورځ به راشي بیا به ګوري پاکستانه منافقه ملګرو موږ ته د مشرانو نه متل پاتې پښتون سل کاله بعد هم خپل وار اخلي له یو سل اول اکاله شوي دا وار به اخلي ملګرو د حیات مور زموږ د ټولو مور ده د حیات خور زموږ د ټولو خور ده موږ تاسې په اروپا کې اوسو موږ تاسې آزاد یو دلته موږ تعلیم یافته تحصیل کرده ایجوکیټډ ځوانان لري موږ تاسې باید د پارلمانونو سره اړیکې او رابطې وساتو موږ تاسې باید د حکومتونو سره اړیکې او رابطې وساتو زموږ د پي ټي ایم په ټولو مشرانو باندې په ځانګړې توګه اروپا میشتو مسؤلینو باندې به غږ کوم چې راځئ کښېنئ مشورې به وکړو ناستې به وکړو سلا مشورې نه وروسته به موږ تاسو د اروپا په سطحه باندې په هر ځای کې خیمې ولګوو دوه کسان هم چې کښېنئ تاثیر لري د اروپا د پارلمانونو وکیلان دې ته حاضر دي چې راشي زموږ سره کښېني لکه څنګه چې زموږ تاسو د جلال ابن ډاکټر صاحب اشرف غني یو لنډ ټویټ اتم بم که د اروپا د پارلمان وکیلان هم ورسره همغږي پورته کړي لکه څنګه چې امرالله صالح تایید کړله لکه څنګه چې د مشرانو جرګې رئیس تایید کړله که د اروپا د پارلمان وکیلان یا سیاستمداران یا د دوی اپوزیسیون هغوی هم ورباندې غږ پورته کړي نو تاسې به یاد ساتئ چې په لړزو راغورځېدلی پنجابی چې په زلزلې راغلی پنجابي باندې به د ده حمله راځي د اعصابو حمله به پرې راځي ختمیږي به ذلیل کېږي به تباه کېږي به بربادېږي به موږ د ټولو افغانانو پښتنو ته پکار دي چې موږ د اروپا غربي نړۍ ته اسلامي نړۍ ته ټولې نړۍ ته دا وښیو چې ای خلکو ریاست دهشتګردي پاکستان دا څوک دي طالبان ریاست دهشتګردي پاکستان داعش ریاست دهشتګردي پاکستان ترورستان دي داعش دي طالب دي انسان وژونکي دي د هیومن رایټس د بشري حقوقو پالمال د خپلو عملي کوونکي همدا خلک دي دا باید موږ تاسو ټولې نړۍ ته وښیو د شهید ارمان لوري د وهلو ټکولو په شهادت ورسوو بیا د شهید ارمان لوري نزدیک ملګري دوستان یاران جنازې ته نه پرېږدي علي وزیر یې نه پرېښود منظور پښتون یې نه پرېښود محسن داول او نورو یارانو دوستانو نه یې پرېښوده خو په شجاعت کې زړورتیا په غیرت او په زور ورغلل نو چې کله بیرته راځي دهشتګرد ادارې غوښتل چې مشران به له منځه یوسي دهشتګرد ادارې غوښتل چې مشران به په شهادت ورسوي په لسګونو موټرانو کې ډایرکټ د دوی په موټر باندې ډزې کوي الله رب العزت به یې ساتي موږ مننه کوو د مشرانو نه موږ ته هیلې راکړل موږ ته امیدونه راکړل موږ ته داسې شنه سیګنالونه راکړل لرې بر یو افغان یو افغانستان به جوړېږي خپله خاوره خپله ژبه خپل اختیار ये जो दहशतगर्दी है ये
जो दहशतगर्दी है, ये कर्नल गफूरा बाजवा ये कर्नल जनरल हम लेकर रहेंगे। तुम्हें देनी पड़ेगी आजादी, तुम्हें देनी पड़ेगी। ये हक हमारा, हम जीत के लाएंगे। نړیواله تبعیض موږ تاسو قناعت ورکړو، که شخصي ورسره کینو که رسمي ورسره کینو چې دا د دهشتګرد ریاست ده د کوزې پښتونخوا قوي سیاستوال مولانا شیراني چا چې د ځوانۍ نه نیولې او تر سپینګرتوب تر رومه پورې سیاست کړی، د عیسی د رګ نه خبر ده، د عیسی د منافقت او رذالت نه خبر ده، د عیسی د دهشتګردي او وحشت نه خبر ده. مولانا شیراني وایي چې دا د کرایه کښو اډه ده، دلته ملای مفتي د پیسو په خاطر د فتوا دپاره پیدا کېږي، دلته فوجي د انسان وژنې دپاره د ډالرو باندې پیدا کېږي. ای د لرو بر پښتنو، د شهید ارمان لوڼي د مور په ژبه زلته پوهېږي. هغې چې کله د ارمان لوڼي په تندي لاس کېښود، د هغه په جنازې په شهید جسد باندې چې لاس کېښود او هغه مور وایي چې ای بچیه څومره ستا بدن یخ شوی دی، څه شی شته چې لږ مې بچی ورباندې ګرم کړم، په دې باندې ما تا وژړل. زما ژبه وه، ستا ژبه وه، د پښتنو ژبه وه، پنجابۍ ورباندې نه پوهېږو. زموږ ټولو یو درد ده چې شهید ارمان مور ته وایي دا ټول ستا بچي دي، موږ ټول ستا بچي یو، موږ ټول تا ته سلام کوو. ستا صبر ته، ستا حوصلې ته، ستا استقامت ته، ستا بچی به د لرو بر د لوی افغانستان شهید وي، ستا د بچي د وینې تقدس او ستا د بچي د وینې رنګ نه د لوی افغانستان جوړېږي، ستا د بچي د وینې رنګ نه د کندهار له منځه ځي. موږ ټول لرو بر پښتنو باندې غږ کوو، یو کال زموږ تاسو په ذهنونو باندې کار وشي، امیدونه راکړو شي چې لوی افغانستان جوړېږي. دا د برلین خلک، دا د آلمان خلک، دا د جرمني خلک لوی مثال ده. دې خلکو کانکریټي دیوالونه ونړول، په سټکو یې ونړول. موږ به دا ازغن کار له منځه وړي، دا کارونه موږ نه منو، دا به وړل کېږي. تاسو وګورئ درنو معزز افغانانو، د پاکستان پخوانی دفاع وزیر خواجه آصف کله اقرار کوي دا غداران چې کله په اقتدار وي غداري کوي، چې کله د اقتدار نه وروسته شي د نشې په حالت کې بیا ټول حقایق بیا وایي، د شرابو د سکران په حالت کې بیا ټول حقایق وایي. دوی وایي چې امریکا به د 15 میلیارده ډالر واخیستل د افغانانو د پښتنو د وژلو په خاطر د پاکستان د خاورې نه 58,000 هوایي بریدونه د افغانستان په مقدسې خاورې باندې شوي دي. نو زه وایم چې ای طالبانو ولې پرې نه راتاویږئ؟ په ستاسو حکومت ما نه دی ړنګ کړی، ستاسو حکومت شهید ارمان لوڼي نه و ړنګ کړی، ستاسو حکومت علي وزیر او منظور پښتون نه دی ړنګ کړی. همدې د عیسی بچي راپورته کړئ او بېرته په 4-5 میلیارده باندې خرڅ کړه. په راتاو شي که نه؟ ای پښتنو خپل زمري مه وژنئ، خپل زمریان په شهادت مه رسوئ. د پردي خاورې ګیدړان به راشي په تاسو به اقتدار کوي. ای کاش نن بیت الله مسعود دوی دپاره ژوندی دی، نن د بیت الله مسعود د حیات د مور انتقام اخیستی وی، نن هم د حیات مور ته دا وایي مورجانې د قدر وړ معززې مورې نن بېغیرته نه یي خو سرتوته شرمنده یي د حیات مور ته خجالت یي. پښتون هر څه زغملی شي، پښتون ورور چې په شهادت ورسوي چې جرګه یې کور ته راشي بخشش درته کوي وایي کور ته مې راغلي. د
د پښتنو بچي چې تاسو راواخلئ ټوټې ټوټې کوي نو چې کله جرګه یې کور ته ورغله بیا بخشش ورته کوي خو پښتون د خپل ناموس بېعزتي هېڅکله نه بخي پښتون د خپل ناموس بېعزتي هېڅکله نه بخي ای غیرتي افغانانو ای غیرتي پښتنو تاسو خو هغه خلک وي چې زموږ تاسو د میر زموږ تاسو د خویندې زموږ د مېرمنې پڼې را پلو وتلوي د پلو ته چا نشي کتلی نن پنځمپۍ پسې د حیات کور ته د حیات سپین سرې لور ته وایي دلته کټرې ته واچوه دلته بسترې ته واچوه دلته راته په کټ باندې بالښت کېږده بیا ورته غلطې خبرې کوي بیا ورته د سکس خبرې کوي بې شرمېدل وي خجالت وي خو انتقام به اخلي والله که پښتون پرېږدي والله که پښتون پرېږدي انتقام به ترې اخلي او انشاءالله هغه ورځ رانږدې ده هغه ورځ رانږدې ده زه د دې ژبې انقلابي غږ کوم په پښتنو باندې زه د دې ژبې انقلابي غږ کوم په پښتنو باندې لکه څنګه مې چې یو کال ځانګړې سازي وکړه د لارې بر یو افغان غږ مې پورته کړو راځئ بس له دې داسې نه کېږي خون له خون پرې کېږي خون له خون پرې کېږي نور موږ مجبور یو که څوک جهاد کوي د خپل ناموس نه دفاع ته موږ جهاد وایو د خپل خاورې نه دفاع ته موږ جهاد وایو د خپلې ژبې نه دفاع ته موږ جهاد وایو راځئ چې چا زموږ په ناموسونو باندې تېری او تجاوز کړی د دې په مقابل کې تاسو حرکات شروع کړئ چریکي حرکات شروع کړئ انشاءالله هغه ورځ نږدې ده او یو غږ کوم تاسې ما سره بدرګه کوئ لرې غر تزیره لرې غر تزیره لرې غر لرې غر لرې غر یہ جو دہشت گردی ہے یہ جو دہشت گردی ہے یہ جو مارا ماری ہے یہ جو داعش گردی ہے یہ جو طالب گردی ہے یہ جو وحشت گردی ہے یہ جو وحشت گردی ہے انشاءاللہ زمون تاسو په ژوند باندې د پرمختللي یو افغانستان په هیله بیا هم په تاسو ټولو باندې غږ کوم چې ای ځوانانو ای د لرې بر پښتنو تاسو ته خدای پاک یو اتل یو قهرمان یو شجاع یو زړور یو عالم شخصیت کې مشر په صفت درکړی ډاکټر صاحب اشرف غني ملاتړ یې کوي د افغانستان په تاریخ کې لومړی هغه مشر ده چې په شجاعت